ګونه دي. یو کلر موږ بیک ګراوند کې درلوده چې دا کلر د صفحې د مخ کلر رنګ و. صحیح دی؟ د څه شي رنګ و؟ د صفحې د مخ رنګ. یعنی دغه صفحې ته تاسو رنګ ورکوئ، دغه صفحې ته. اما دا کلر چې تاسو انتخابوئ کلرز دا به د بعضو آپشنو یا هم بعضې خطو لکه دلته د خطونه چې لرو د دو رنګ چینجېږي. یا لکه دغه آپشن وینئ، دا آپشن دا چې کله زه فعالوم او غیر فعاله کوم څه رقم رنګ لري؟ ته چې دا فعاله شي وینئ یو ځان ته یو آبي شین رنګ لري. یا مثلا نورې صفحې را خلاصوئ، د دې رنګونه که تاسو غواړئ چینج کړئ بیا راشئ په کلر باندې کلیک وکړئ. خو مخکې یې چې موږ د کلر رنګونه انتخاب کړو، یو څو آپشن نور لرو. اول لایټ څه شی دی؟ ټول کمپیوټر وینډو ټاسک بار ټول صحیح په سپین رنګ تبدیلوي. صحیح؟ او بل موږ لرو چې شی ډارک لرو. پرون چې موږ ویل نایټ لایټ و او دا چې دی ډارک موډ دی. غواړم د کمپیوټر ټول صفحه په شي تبدیل کړم په ډارک موډ باندې کلیک وکړئ. ټول صفحه په ډارک موډ تبدیلوي. صحیح دی؟ دې ته ډارک موډ وایي. نو تاسو خوښه لایټ انتخابوي او که ډارک. کسټوم بیا څه معنا؟ کسټوم په خپل زړه مثال ورته وایم چې د وینډوز کوم آپشنونه چې دي هغه څنګه وي؟ لایټ وي، لکه ټاسک بار وینئ لاندې برخه په لایټ تبدیله شو. اما دغه صفحې چې زه راخلاصوم د دو بیک ګراوند څنګه وي؟ دلته ډارک انتخاب دی. اوس لاندې برخه سپین بیک ګراوند لري ټاسک بار، خو که چیرې زه مثلا یو صفحه راخلاصه کړم د دو بیک ګراوند سره رقم وي. بیا راځو دلته موږ کلرز ته، او که غواړئ چې ټول په تور تبدیل کړئ ډارک انتخابوئ، او که غواړئ چې ټول په سپین تبدیل کړئ بیا څه انتخابوئ؟ لایټ انتخاب. بل آپشن موږ لرو ترانسپرنسي افیکټ. دا په دې صورت کې کار کوي، اوس هم کار کوي، خو تاسو وینئ بیک ګراوند له دغې برخې نه شاته بیک ګراوند ښکاري تاسو ته بلر غوندې ښکاري. دې ته شفافیت یا ترانسپرنسي وایي. لري ځکه آپشن فعاله دی. ترانسپرنسي افیکټ آپشن غیر فعاله کوي، نو دغه ساحې هغه شفافیت له منځه ځي، او که چیرې تاسو اوس کوم ځای ته دا وړئ شاته بیک ګراوند ترې نه ښکاري. دا د رنګو برخه ده. که چیرې اوټوماتیکلی پیک ان اکسنټ کلر دا انتخاب کم، دا به اوټوماتیک کمپیوټر د صفحې له بیک ګراوند نه رنګ اخلي. چې هر رقم بیک ګراوند وي اوټوماتیک خپل کمپیوټر هماغه رنګ اخلي. مثال ګورئ سټارټ منیو ته چې زه راځم، د سټارټ منیو رنګ څه رقم دی؟ نارنجي. دلته اپلیکیشن ټول څه رقم رنګ لري؟ نارنجي. ولې؟ ځکه دغه نارنجي رنګ نه خپل کمپیوټر اوټوماتیک رنګ انتخاب کړی. که زه د صفحې د مخ دغه عکس تغییر کړم، راشم دلته مثلا دا رنګ پکچر انتخاب کړم. اوس تاسو راشئ وګورئ آپشنونه، اوس راشئ سټارټ منیو، وینئ رنګ تغییر شو. کله چې کلیک کوم دا رنګونه هم تغییر شوي دي. اوټوماتیک خپله کمپیوټر د بیک ګراوند له عکس نه رنګونه انتخابوي، ځکه چې موږ آپشن اوټوماتیکلي انتخاب کړی. او که تاسو غواړئ چې خپل رنګ ورته تعیین کړئ بیا تاسو اوټوماتیکلي مه انتخابوئ، تاسو بیا راځئ دو رنګونه یو رنګ انتخاب کړئ، ورته وایئ چې مثلا دغه رنګ وي، کلیک پرې وکړئ. وګورئ آپشن وینئ د آپشن نه رنګونه ټول به هماغه شین رنګ اخلي، خطونه ټول شنه رنګونه اخلي. سټارټ منیو ته هم چې راځئ رنګ شین دی، کلیک پې کوئ، بعضې اپلیکیشنونه رنګونه یې څنګه شوي؟ شنه ته تبدیل شي. بیا راځئ پرسنلایز، دا رنګ هم وینئ شین دی، ځکه چې موږ د کلر په برخه کې رنګ خپل انتخاب کړی. اوټوماتیکلي که انتخاب کړئ بیا خپل کمپیوټر له بیک ګراوند نه انتخاب کړئ. داسې باندې پوه شوئ؟ بله برخه موږ لرو لاک سکرین دی. په ټلیفون کې هم تاسو لیدلي دوه ډوله بیک ګراوند چې کله تاسو صفحې ته انتخابوئ یا وایي هوم یا لاک سکرین. دغه چې کوم دی دته هوم وایي یا ډسټاپ صفحه ده. زه غواړم یو بیک ګراوند لاک سکرین ته ورکړم. لاک سکرین هغه دی چې نوی کمپیوټر روښانه کوئ، تاسو نه پاسورډ غواړئ، هغه ساحه کې تاسو څه انتخابوئ؟ عکس انتخابوئ. نو له وینډو هغه له کیبورډ نه به تاسې غواړم چې همغه ساحې ته ورشم، یعنې کمپیوټر لاک کم، د یوزر شاته ورشو، وینډوز لوګو ال پریس کوئ او اتومات تاسو د یوزر شاته بیایي. نو راځئ ښی کلیک پرسنلایز او دلته په لاک سکرین آپشن باندې کلیک وکړئ، یا دغه عکسونه چې ما تیر ځل انتخاب کړي په دو کلیک وکړئ، یا براوز ته ورشئ خپل د خوښې عکس انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې دا عکس صحیح، دا عکس چینج شو. همدارنګه کولی شئ نور عکسونه هم تاسو انتخاب کړئ دې ته. بیا راځو لاک سکرین، زه مثلا هم دا خپل عکس ورته انتخابوم. بس
بیا په همدې لاک سکرین کې تاسو لاندې راشئ دوه اپشن نور لرو. دغه نور اپشن هم دي دلته مثلا شو choose an app to show details. دا په مغه لاک سکرین ساحه کې چې کله انټرنیټ سره وصل وشي بعضي پیغامونه درته راځي په لاک سکرین هغه کې چې کمپیوټر لاک وي. بیا تاسو د ځنه کولای شئ ورته انتخاب کړئ د سکایپ میسجونه راشي درته ایمیلونه کوم وي ایمیلونه درته میسج راشي چې ډیر مهم نه دی. شو لاک سکرین بیک گراوند پکچر اند ساين ان سکرین دا اپشن څه کار کوي اوس آن دی. آن دا معنا ګورئ دا اپشن څنګه کوي دلته راشي دا اپشن آف کړئ بیا پاسورډ په حالت کې تاسو ته بیک گراوند نه ښکاري. بیا راځو پرسنلایز لاک سکرین په دې پوه شوئ دا دوه اپشن وي یو سکرین ټایم اوټ سیټینګ لرو بل سکرین سیور لرو. اول سکرین ټایم اوټ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دوی کې دوه اپشن لرو یو د سکرین مربوط دی او بل سلیپ دی چې هر یو ځان ته دوه نور اپشن لري. سکرین ټایم اوټ دی ته وایي چې تاسو د کمپیوټر څخه څو دقیقې استفاده ونه کوئ صفحه څنګه کیږي ګل کیږي د کمپیوټر صفحه ګل کیږي. نو دوه حالت لري یو د بیټرۍ په حالت کې او یو هم د چارجر کمپیوټر سره وصل دوه حالت لري. نو زه اول د بیټرۍ په حالت کې چیرې وی لکه اوس چې دی کمپیوټر څو دقیقې وروسته صفحه ګل شي یو دقیقه دوه دقیقې تر 50 ساعتو کولای شي تاسو ورته انتخاب کړئ. که چیرې زه یو دقیقه انتخاب کړم یو دقیقه له کمپیوټر نه کار وانخلم اتوماتیک صفحه څنګه کیږي تیار کیږي توريږي صحیح چې به ماوس وخوري بیرته روښانه کیږي. دته ټایم اوټ سکرین ټایم اوټ وي دا د بیټرۍ په حالت کې دی. او که تاسو راشئ دلته وین پلګ ان وي پلګ ان دا معنا چې چارجر وصل وي له کمپیوټر سره نو په دې حالت کې کمپیوټر څو دقیقې وروسته صفحه څنګه شي ګل شي. لدې ځنه تاسو ورته دقیقې تعین په دې سرخلاص سکرین ټایم اوټ باندې. سلیپ بیا کمپیوټر څو دقیقې وروسته د خوب حالت ته لاړ شي سلیپ شي. د سکرین ټایم اوټ او سلیپ فرق دا دی چې په سکرین ټایم اوټ کې فقط صفحه ګل کیږي نور په کمپیوټر کې برق وي فعال وي چارج مصرفوي صحیح پروسیسور نه ښه غږ وځي ځکه چې فقط سکرین ګل کیږي تیار کیږي. اما سلیپ کې به کمپیوټر اکثریت پرځي برقونه بنديږي قطع کیږي فقط پروسیسور کې برق وي او چارج مصرفوي خو ډیر چارج نه مصرفوي. او په هغه صورت کې به تاسو کولای شئ مثلا 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته تر یو ورځ مکمل نه کمپیوټر کې سلیپ هم کوي کوم مشکل نشته ډیر کولای شئ سلیپ کوي خو نو د دې وخت لپاره نه دی چې تاسو کمپیوټر سلیپ کوي او کې یو هفته وروسته کمپیوټر راوخلي ځکه دا خو چارج مصرفوي او کمپیوټر روښانه دی برق لري. نو سکرین ټایم اوټ فقط صفحه ګل کوي د کمپیوټر خو سلیپ بیا بعضی پرزیم ګل کیږي لاک کیږي قلف کیږي تر وخت تاسو به دلته بټن لري دا بټن د کله کمپیوټر چې ګل کوي دا بټن پریس کې بیرته له خوبه راوځي. خو دا هم دوه حالت لري د بیټرۍ په حالت کې څو دقیقې وروسته سلیپ شي دلته ورته انتخابوي او که چیرې چارجر سره وصل وي څو دقیقې وروسته کمپیوټر سلیپ حالت ته لاړ شي د ځینې به ورته تعین کړي. صحیح شو دا فرق د سلیپ او سکرین ټایم اوټ. بل اپشن موږ لرو پرسنلایز ته راځو. لاک سکرین سکرین سیور سیټینګ سکرین سیور سیټینګ هم یو اپشن دی چې بعضی ډیزاینونه یا سټایل دی چې تاسو غواړئ د صفحې پر مخ راولئ. په هغه صورت کې چې تاسو کمپیوټر نه د یو څو دقیقو لپاره کار وانخلئ اتوماتیک د صفحې پر مخ دا شان چې تاسو انتخابوي راځي. مثال اول زه 3D ټیکس انتخابوم. 3D ټیکس داسې یو شکل دی پریویو ورته وایه که چیرې زه له کمپیوټر نه 2 دقیقې کار وانخلم یا 1 دقیقه کار وانخلم اتومات د صفحې پر مخ دا سکرین سیور راځي. کمپیوټر مصروفه ساتي سکرین هم حفاظت کوي او کمپیوټر داسې فکر کوي چې د کارولو په حالت کې د استفاده کیږي. تاسو کولای شئ مثلا یو وقفه واخلئ صحیح دی خو اتوماتیک یو دقیقه بعد ځکه چې تاسو موږ څو ورته لیکلي ویټ کې تاسو وخت ورته تعینوي 2 دقیقې وروسته سکرین سیور راشي 1 دقیقه وروسته په هغه صورت کې راځي چې تاسو کمپیوټر نه کار نه اخلئ تاسو په کمپیوټر کې کار کوئ مصروف وي په دې حالت کې کار نه لري په هغه صورت کې چې کمپیوټر د 2 دقیقو لپاره بیکار وي هیڅ کار نه ترې اخلي اتوماتیک دا راځي. دلته 3D ټیکس راځي متن راځي خو دا متن شي لیکل شي اوس احمد زه غواړم بل نوم ولیکم بیا راځي سیټینګ ته او دلته اپشن لرو کسټم ټیکس احمد دا پاک کړئ ولیکئ مثلا حامد لیکم ورته وایي اوکې او چې کله پریویو ورته وایي د احمد په ځای اوس حامد صحیح. بیا راشئ سیټینګ ته ریزولوشن شفافیت دی او
ځلېږي او ځلا لري د ځینې چې تاسې لو ونیسئ ځلا یې څنګه کېږي کمیږي صحیح دا یو بل څه دی سایز دی سایز اوس تقریبا لارج دی که لارج انتخاب کړئ سایز یې غټېږي او که کوچنی انتخاب کړئ سمال سایز یې کوچنی کېږي ته ورته یې وکړئ اوس ورته وګورئ صحیح دی یو هغه ځلا هم کمه شوه او بل سایز هم څنګه شو کوچنی شو بیا راشئ سیټینګ ته ریزولوشن هم لوړ وي سایز هم لارج بل حرکت یې دی ورته وایو چې سپین حرکت ولري او د مخامخ چې دی روټیشن سپیډ دی د حرکت سرعت دی اوس فاست موږ انتخاب کړی اوکې پریویو حرکت تغییر شو سرعت هم فاست بیا راشئ سیټینګ ته له دې ځای نه کولی شئ یو بل حرکت ورته انتخاب کړئ سرعت یې دا ځلې راکم کړئ اوکې او چې کله پریویو ورته وایي حرکت هم تغییر شو او سرعت هم راکم شو نو کولی شئ په دې ځای کې تاسې دغه څو حرکتونه چې لرو ورته انتخاب کړئ نن که انتخاب کړئ بیا بیخي حرکت نه لري او دا هم سپیډ او سرعت بل موږ که چیرې ټکس نه غواړئ راشي بلینک معنا خالي توره صفحه راشي کمپیوټر نه کار نه اخلي وروسته یو دقیقه وروسته داسې د کمپیوټر صفحه تورېږي هېڅ هم نه راځي پکې چې د ماوس وښوروئ اتوماتیک بیرته سکرین سیور څنګه کېږي لرې کېږي او سیټینګ نه لري بل راشي مثلا بابلز انتخاب کړئ بابلز به دې حالت ته وایي چې کمپیوټر نه کار نه اخلي داسې پوکاڼې راځي د صفحې په دا یو سکرین سیور دی اتوماتیک چې یا په کیبورډ یو بټن پریس کړئ یا ماوس وښوروئ بیرته څنګه کېږي لرې کېږي بیا راځئ سیټینګ ته سیټینګ نه لري سکرین سیور او میسټیفای که انتخاب کړئ میسټیفای دې شکل ته میسټیفای وایي ښکاري او بل شکل هم لرو فوټوز معنا عکسونه وي کلک پې وکړئ سیټینګ ته یې راشئ او سره خپل عکسونه ورته انتخاب کړئ براوز کې فولډر مشخص ورته انتخاب کړئ مثلا ما ډیسکټاپ پکچر تیار انتخاب کړی اوکې ورته دا بیا سرعت د عکسونه سلو چینج شي میډیم یو که فاست او شافل په ترتیب کې غیر منظم سیف ورته وایي پریویو اوس هغه کوم فولډر چې تاسو انتخاب کړی هغه عکسونه د سکرین سیور په شکل راځي هلته فاست ورته انتخاب کړی وینئ زر چینجېږي په دې صورت کې تاسو فوټوز انتخابوئ ریبنز بیا نور شکلونه دي دا و چې سکرین سیور او دا یې وخت دی څو دقیقې وروسته یعنې کمپیوټر نه څو دقیقې کار وانخلو اتوماتیک څه شی راشي سکرین سیور راشي سکرین سیور به ورته وټاکئ مثال زه دا اپشن ورته ټاکم بابلز بل اپشن لرو منټس آن ریزوم ډسپلی لاګ آن سکرین کمپیوټر پاسورډ لري دا ما کمپیوټر لري نو که چیرې د صفحې پر مخ سکرین سیور راشي او یو بل نفر راشي د ماوس وښوري اتوماتیک ترې شی وغواړي پاسورډ نو دا اپشن فعاله کړئ که فعاله نه وي بیا پاسورډ نه غواړي نو دا اپشن به تاسې فعاله کړئ اپلای به ورته وایي اوکې به ورته وایي او موږ به یوه دقیقه منتظره شو چې سکرین سیور سر خلاص شو بیا راځو پرسنلایز ته او دا په لاک سکرین کې اپشن بس سوال مشکل